د الله رب العزت هم دا هوښیار خلک خوښي او د انسانانو هم د دې سره کم عقل یا د بې ادبه ونته کې یا نه چې مجلس پیژني نه ځای پیژني نه شخصیت پیژني چې له چا سره خبرې کوي چا سره نه کوي نه د خبرې سر معلومي نه خپې معلومي دا خلک د دې هوښیارانو هم بدي شي که نه په دې عقل خاوند چې د ده په دې درنو خبرو بدي سړی کله ارمان وکړي چې یاره دا زما ملګری وی ته به یې پېژنې نه په دې هوښیارتوب د لاسه راځي دا زما ملګری دوست مې وی کورنۍ کې وی نو عقل استعمالوي او هر کار په سوچ او په فکر سره کوي خبره کار هر فیصله بس صفت شروع کړي پښتانه وي مخکې کارو کې به یې سوچ کړي ته وایي دا د صفت خبره دا خو د کمعقل سړي نښه ده شخړه راولي بیا وروسته یې سوچ کړي چې دا ما څه جاکه جوړه کړې هوښیار مزه کوي بړه چې بچی دي هوښیاري ښځه دي هوښیارئ یا د ښځې خاوند هوښیاري هوښیاران مور پلار هوښیاران ملګري هوښیارانو سره ناسته پاسته مزه کوي خوند کوي بل د هوښیارانو نه سړی عقل یې زده کوي نو ځکه د دې هر څه نه دا ښکاري چې د الله بار بار تذکره کوي چې د الله رب العزت هم څوک خوښي د هوښیاران خلک د الله خوښي